بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې د دایرې په اړه باندې مونږ خبرې کوو. تاسو ته دلته ویلی سي تاسې دایره تعریف کړئ. په یو مستوي کې د هغو ټولو ټکو سیټ چې له یوه ټاکلې نقطې څخه مساوي فاصله ولري دایره نومیږي. اوس یعنی دلته یوه نقطه ده او په دې شکل باندې دا نقطې شاوخواته قرار لري. دې ته وګورئ، نو تعریف ته وګورئ چې د هغو په یوه مستوي باندې داسې فکر وکړئ چې دا تخته مستوي ده. په یو مستوي کې د ټولو ټکو دا ټکو ته تاسو ګورئ، د دې ټولو ټکو یو سیټ یو مجموعه چې د یو بلې نقطې یو ټاکلې نقطې نه یوه فاصله ولري، عیني فاصله ولري. دا نقطه ټولې نقطې که چېرته یوه فاصله ولري، دغه شکل ته مونږ دایره وایو. یا په بله معنا منحني، خو تاسو پوهیږئ چې داسې یو خط ته منحني وایي چې هغه نه مستقیم وي او نه منکسر. نو دا منحني ده، و یو تړلی منحني چې یو ځای نه منحني شروع کیږي په همدې شکل باندې بیرته له کوم ځای نه چې شروع شوې ده همدې ځای ته بیرته راګرځي چې یو تړلی شکل ولري. دغه تړلی منحني چې له یوې نقطې څخه عیني فاصله ولري دې ته هم دایره وایي. نو دلته تاسو وګورئ چې په دغه شکل کې که چېرته موږ دغه ټکي ټول سره یو ځای کړو د یو تړلي منحني په شکل باندې ورته وګورئ، او دا اوس دغه تړلي منحني ته موږ د دایرې محیط وایو. محیط او هغه یوه ټاکلې نقطه چې دغه تړلي منحني دغه څخه په یوه فاصله کې موقعیت لري، دغه ټکي ته موږ د دایرې مرکز وایو. دا یې مرکز شو او دا یې محیط. دا مرکز یې په او باندې ښودلی او دا په خپله دغه تر دې ځای پورې دا خط چې رسم کړی دا ساحه په ای باندې ښیي او دې ته موږ آر په کوچني آر باندې ښودلی چې یعنې دا یو شعاع ده. هغه خط مستقیم خط چې د مرکز نه د دایرې تر محیطه پورې رسیږي دا یو شعاع ده. سمه ده. بیا یو بل هغه ته هم موږ ځیر کیږو چې که چېرته شعاع همداسې یوه شعاع موږ رسمه کړو، همدا شعاع همداسې تېره سي د مرکز نه پورې غاړه د دایرې په بل خوا باندې تماس پیدا کړي او یو مستقیم خط جوړ کړي. دا ورته ګوره، دا اوس یوه شعاع ده او دا هم په خپله بله شعاع ده. نو دغه یو خط چې د دایرې د محیط د یو سر نه بل سر ته راځي، خو په دې شرط چې د دایرې له مرکز څخه تیر سوی وي، دې ته بیا مونږ څه وایو؟ قطر. تاسو وګورئ چې دغه قطر د دایرې د دوو شعاعو نه جوړ شوی دی. شعاع په دې شکل باندې لیکل کیږي، شعاع. نو دا هم شعاع ده، هغه هم شعاع ده. اوس که چېرته مثلا مونږ راتلونکي کې لیکو چې 2r مساوي کیږي د ډي سره، ډي یې ډایمیټر ورته وایي او دا r یې راډیوس. نو دا عمومي شکل باندې د دایرې تشریح ده چې تاسو په دې باندې یو څه معلومات ترلاسه کړئ. دلته په مثال کې اوس وایي چې تاسې دغه شکل ته وګورئ. دلته د A، B او D نقطې دي. دغو نقطو ته تاسو وګورئ، د دې د موقعیت په اړه باندې خپل
معلومات موږ ته راکوي، لکه څنګه چې مخکې تاسو په تعریف کې هم وویل. اوس لومړی ا ته ګورو. د ا نقطه د دې د فاصله څه ده؟ دا که چېرته مثلا موږ دلته یو هغه جوړ کړو، شعاع جوړه کړو، نو دا شعاع خو موږ ویلی چې د محیط نه تر مرکزه پورې مرکز ده. د دې فاصله که د مرکزه پورې موږ اوس وګورو، د دې فاصله د شعاع څخه کوچنۍ ده، نو دا وایو چې دغه ا نقطه په دایره کې دننه ده. که دې نقطې ته موږ اوس وګورو، د دې فاصله موږ د مرکز نه وسنجوو، د دې فاصله د خپله د شعاع څخه زیاته ده. نو هغه نقطې، ټولې هغه نقطې چې د هغوی فاصله د دې مرکز نه زیاته وي، د شعاع نه زیاته وي، هغه نقطې د دایرې څخه د باندې واقع دي. کوم چې د هغوی فاصله د مرکز نه لنډه وي د شعاع نه، هغوی د دایرې دننه پرتې دي. او بله دا نقطه چې دې ته تاسو وګورئ، د دې فاصله که چېرته موږ د مرکز نه وګورو او وسنجوو، نو د دې او خپله د شعاع اندازه یو ده. موږ وایو چې ا د دایرې په محیط باندې پرته ده. نو دا و د دغه فعالیت په اړه باندې چې مثلا موږ د ځینو نقطو، هغه ټولې نقطې په مستوي کې نور هم شته، ځینې نقطې د باندې واقع دي، ځینې دننه واقع دي، ځینې د محیط د دایرې په محیط باندې پرتې دي. او کوم هغه د مستوي هغه برخه چې د دایرې د محیط او د هغې د داخلي سطحې په واسطه جلا شوي وي. دا د داخلي سطحه ده، د داخلي سطحه د دې په واسطه سره جلا شوي وي، او د محیط په واسطه، د محیط او د دایرې د سطحې په واسطه سره دې ته د دایرې سطح هم وایي. دا یې محیط شو، او هغه نقطې چې دننه پرتې دي او په شمول د دې محیط، دا بیا د دایرې سطحه شوه. دلته تاسې د دایرې د عناصرو په باره کې معلومات درته درکوم. ښودلي دي چې په دغه شکل کې مختلف د دایرې عناصر تاسې وګورئ. دغه برخه د دایرې د محیط یوه برخه، دا ګوره محیط، دا ټول محیط دی، خو د دې دا یوه برخه چې له ا نه شروع کېږي تر بي پورې، دا د قوس په نامه سره یادیږي. په انګلیسي کې ورته آرک او په پښتو کې ورته قوس وایي. دا لومړۍ برخه ده، یعنی دا د دایرې خپله محیط یوه برخه موږ د قوس په نامه یادوو. بل شعاع لکه مخکې هم موږ ویلې، د دایرې له مرکز نه دلته یوه نقطه ده په محیط باندې، دغه نقطه د مرکز د دایرې سره چې وصل کړي، دا مستقیم خط، دې ته شعاع وایي او یا رادیوس. په انګلیسي کې ورته رادیوس، ځکه په آر ښیو دا خط. بل قطر دی. قطر هغه وتر دی، وتر دی چې د دایرې له مرکز څخه تیریږي او د دایرې د محیط بل خواته رسیږي. دلته ګوره، یو خو موږ شعاع ویلې، وتر څه ته وایي؟ وتر هغه مستقیم خط ته وایي چې د دایرې د محیط دوه نقطې سره وصلوي. یو وتر دا ده له اچ جي، دا یوه نقطه له دې سره وصل کړې ده، خو په دغه وتر یو څه فرق لري چې دغه وتر د دایرې یوه نقطه د بلې سره د محیط یې وصل کړې ده، خو د دایرې له مرکز نه دا وتر تیر شوی. هغه وتر چې د دایرې له مرکز نه تیریږي، دې ته قطر وایي. دا شعاع شوه، لکه مخکې چې موږ ویلې، دا شعاع، دا قطر شو، او دغه چې د دایرې د قطر په خپله وتر هم دی،
وتر هم ورته وایو، دا هم وتر دی. اوس یو بل عنصر په د دایرې دایره چې کله مثلا مونږه د دایرې په برخه کې مونږه خبرې کوو او نورې څیړو، بله برخه یې قطاع ده. قطاع په دې شکل باندې لیکل کیږي چې یعنی قطع شوی سیکټر، په انګلیسي کې ورته سیکټر وایي، او قطاع هم یعنی د دایرې د سطحې یوه برخه، دا یوه سطحه لکه مخکې چې مونږ ویلې دا ټوله سطحه د دوو شعاګانو، یوه شعاع دا ده بله شعاع دا ده، د دوو شعاګانو په واسطه سره د دایرې له سطحې څخه جلا شوې وي. دا ټوله سطحه د دایرې ده د دوو شعاګانو په واسطه سره، لکه شعاع له دې ځای نه تر محیطه پورې رسیږي، د دې په واسطه سره قطع شوې ده، بېله شوې ده، جلا شوې ده، نو دې ته مونږه قطاع وایو. بله قطعه ده، که چېرته د یو وتر په واسطه سره لکه مخکې چې مونږ دا وپېژانده وتر ده، یو کوچنۍ برخه د دایرې د وتر په واسطه سره جلا شوې وي، دغې سطحې ته مونږ څه وایو؟ دې ته وایو قطعه. یوه قطعه، یوه ټوټه، یعنی قطعه لکه چې مخکې مونږه پوهېږو سیګمنټ، په انګلیسي کې ورته سیګمنټ وایي، او په عربي یا پښتو کې ورته قطعه هم وایي. دا یوه ټوټه ده او دا یې سیګمنټ سو، سیکټر سو، دا سیګمنټ ده او دا سیکټر سو. نو دغه مصطلحات او دغه عناصر د دایرې دا ډېر مهم دي تر څو مونږه وړاندې ځو او د دې په اړه باندې به نور معلومات هم درکړو. نو د دایرې د معادلاتو د حل لپاره د دغو نومونو څخه هم استفاده کیږي او تاسې باید مخکې له مخکې وپېژنئ.